موږ ولې مرګ نه خوښوو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، دغه قصې ته متوجه سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان رحمه الله چې د وخت امیر المؤمنین و، کله چې حج ادا کړي او بیا مدینې منورې ته ولاړی، نو یې پوښتنه وکړه چې آیا دلته داسې یو هوښیار عالم سړی شته چې د ډیرو اصحاب کرامو سره یې لیدلي او ملاقات یې ورسره کړی وي، یعنی تابعي وي؟ خلقو ویل هو، داسې څوک چې ته یې غواړې ابو حازم رحمه الله دی. نو یې هغه ته نفر ورولېږي. کله چې ابو حازم رحمه الله راغلی، د خبرو په جمله کې امیر المؤمنین سلیمان ورته وویل: یا ابا حازم، موږ ولې مرګ نه خوښوو او ښه مو نه ځینې راځي؟ ابو حازم رحمه الله وویل: تاسې دنیا آباده کړې ده او آخرت مو خراب کړی دی، نو د آبادی څخه و خرابۍ ته وتل نه خوښوئ. سلیمان وویل: حق او رښتیا دې وویل. بیا سلیمان وویل: کشکې زه پوه سم چې الله جل جلاله به څه راسره وکړي. ابو حازم رحمه الله وویل: خپل عمل دې پر کتاب الله عرض کړه، یعنی خپل عمل په کتاب الله کې وګوره. سلیمان وویل: د خپل عمل نتیجه په کتاب الله کې چیرې پیدا کولی سم؟ ابو حازم رحمه الله وویل: د الله جل جلاله په دغه قول کې چې فرمایي: ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، چې دا د سورة الانفطار 14 او 14 نمبر آیاتونه دي. یعنی بېشکه نیکان د ښه عمل خاوندان د جنت په لویو نعمتو کې دي، او بېشکه د بد عمل خاوندان د دوژخ په اور کې دي. اوس نو ته خپل ځان او خپل عمل د دغه آیات سره وګوره چې ته د هغو نیکانو څخه یې چې ځای جنت او د جنت نعمتونه دي، او که د هغو فاجرانو او بدانو څخه یې چې ځای اور او دوژخ دی. سلیمان وویل: د الله جل جلاله رحمت چیرې دی؟ یعنی کله چې د بدانو ځای اور او دوژخ دی، نو هغه د الله جل جلاله رحمت څه سو؟ ابو حازم رحمه الله وویل: ان رحمت الله قریب من المحسنین، چې دا د سورة الاعراف 56 نمبر آیات دی. یعنی بېشکه د الله جل جلاله رحمت او مهرباني نیکی کوونکو ته ډیره نږدې ده. زه فکر کوم چې دغه آیات شریف هغو کسانو هیر کړی دي چې خپل عمل ته توجه نه لري او تکیه د الله جل جلاله پر مهرباني کړې ده. دوی تل او همیشه وایي الله جل جلاله مهربان، رحمان او رحیم دی. دغه کسان باید دا هم په یاد ولري چې د الله جل جلاله په مهرباني کې هیڅ شک نشته، خو ستا څخه هم دا غوښتل کیږي چې ځان د محسنینو او نیکوکارانو ډلې ته ور داخل کړه، ځکه الله جل جلاله فرمایي د الله رحمت او مهرباني نیکی کوونکو ته نږدې ده. خیر، قصې ته راسه. امیر المؤمنین سلیمان وویل: کشکې زه پوه سم چې د قیامت په ورځ به مو د الله جل جلاله حضور ته ورتګ یا پیښېدل څنګه وي؟ ابو حازم رحمه الله وویل: ښه او نیک عمل انسان داسې وي لکه هغه مسافر چې خپل کور ته ورځي، دی او د اهل څومره خوشحاله وي، مګر ګناهکاره انسان لکه هغه تښتېدلی مریی چې پر خپل مالک ورځي. سلیمان ابن عبدالملک دونه ډیر او شدید وژړل چې آواز یې په ژړا سره لوړ سو، او بیا یې وویل: وصیت او نصیحت راته وکړه. ابو حازم وویل: احتیاط کوه چې الله جل جلاله دې په داسې ځای او داسې کار کې ونه ویني چې د هغه ځای او هغه کار څخه یې منع کړی یې. سینما، دانسخانو، شرابخانو او د زنا کولو ځایو ته مه ورځه. د منعسو کارو څخه ظلم، غلا، درواغ او رشوت څخه لرې اوسه، او احتیاط کوه چې له هغه کاره او هغه ځای څخه غائب او غیر حاضر نه شې چې په هغه ځای او هغه کار سره امر کړی یې.
داسې مه کېږه چې وخت لمانځه سي او ته په مسجد کې نه یې حاضر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.